ابراهیم صافي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په لندن کې داسې یوه ګړۍ درته ښیم چې هر ساعت او دقیقه یې دننه یو انسان بدلوي. دا چې څومره دغه په رښتیني ډول دي، یعنې چې څوک په دې کې دننه شته او که نه، راسره په دې ویډیو کې یې کتلی شئ. هغه د ساعت او دقیقې بدلون سره سم وخت رسموي. خو راز په څه کې دی؟ دغه چاره یې نه ستړې کېدونکې ده. آن شپه هم د خلکو په خدمت کې. د داسې ستر ساعت په شتون کې په دغه ځای کې اړتیا نشته چې په لاس او یا ټلیفون کې د ساعت وکتل شي. له دې ځایه تېرېدونکي بې څه نه تېرېږي. یا به وخت او یا به هم په لومړي ځل ننداره کوي. لکه دوی چې یې د ځان او یا ملګرو سره د شریکولو په موخه د ټلیفونونو حافظې ته سپاري. خو په ساعت کې رښتیا هم څوک شته؟ دی وایي هو، زه په دې باوري یم چې په ساعت کې دننه کس شته او دغه هر څه یو انسان ترسره کوي. دا ساعت د بریتانیا د لندن د پډینګټون اورګاډي تمځای ته څیرمه په 2015 کال کې جوړ او پر دغه لوړه ودانۍ راوځړول شو. یعنی کابو 9 کاله د ساعت په ګېډه کې د انسان شتون. په ساعت کې د دندې د ترسره کوونکي په تړاو له نظرونه سره جلا دي. دی وایي کله چې مې په لومړي ځل خپلې مېرمن سره دا ساعت ولیده نو ورته ودرېدو. باور وکړه ډېر ورته حیران شوم او ما فکر وکړ چې په ګړۍ کې دننه کس دی او هغه دغه ټولې چارې مخته وړي. خو له ځنډ وروسته راته معلومه شوه چې دننه پکې کس نشته. کېدای شي د دوی په څیر د ډېرو سیلانیانو نظر سره توپیر ولري. خو په اصل کې کیسه څه ده؟ هو، په ساعت کې دننه کس شته، خو یوازې د هغه ډیجیټلي یا اخیستل شوی فلم. دا چاره هالنډي مارټن باس د خپل هنر پر مټ شونې کړه. هر څه چې په ګړۍ کې ښکاري په حقیقت کې دا یوه ویډیو ده چې د 12 ساعتونو لپاره ثبت شوې ده. دا ساعت د ریل ټایم په نوم هم مشهور دی. د ساعت د جوړښت موخه د وخت په اړه د خلکو فکر، مسافرو ته هنري تجربه ښودنه، د وخت ارزښت، د خلکو پام را جلبول او اسانتیا.